اس وحشی ابن حرب سوئی اللہ اکبر وی ماوی کہ دا پیغمبر غٹ صحابی اتر میں وجلے دیر نیز دے بدل خلاصو بدل پا پچا خلاصو زمانہ کی یہودیانم عیسائیانم منافقینم دہریانم لیکن بدل با پچا خلاصو دا پیغمبر پا غٹ دشمن بخلاصو ذکر غٹ دوست میں وجلے دے غٹ دشمن بوجنا غٹ مسلمان میں وجلے دے غٹ کافر بوجنا دا پیغمبر دیر نزدی محبوب میں وجلے دے دا پیغمبر دیر مبغوض بوجنا اب سوکی ماویزم مسیلمت الکذاب پسے دا ختم نبوت باغی پسے زم نو اکافئ بیہی حمزتا نو دا حمزہ بدل با پہ خلاص کم کہ دے میں مرنک پا بلچا میں دا حمزہ بدل نخلاسی گے دا حمزہ بدل با پچا خلاصم دا ختم نبوت پا ڈاکو پا باغی پتاو لگے دا چے دا ختم نبوت ڈاکو باغی کہ دے پہ دا حمزہ بدل خلاسی دا دا پیغمبر غر دشمن دے وی پکم نیزا چی میں حضرت حمزہ و جلیو وی لارم او پا اقا نیزا میں وروبشتا او مسیلمت القذاب دا دیوال یو چون دی کشاتا ولارو دا خپل پوج معاینے کولا او پا دا نم میوشتا و نیزا میں تے پورے پورے بل طرف تا ہوئیستا بدل میں خلاص کر نو دا بدل خلاص شو غٹ کافر سوک شو دا ختم نبوت باغی او ڈاکو یہ سوک ختم نبوت نمانی دنا غٹ دا وحشی بقول دا دنا غٹ دشمن دا پیغمبر او دا دین بل نشتا دے نو خدای دیم پا دغا عقیدے نساتی او اللہ دے دا ختم نبوت پا عقیدہ زمون جن او مرک نصیب گر دریم خبر مختصر وقت کم دے پا یمن کے یو سڑی مسلمان شو چی داغا ابو مسلم خولانی باندے مشو او دا دور دا مسیلمت القذاب و تاریخ بازو اسود عنسی لکلی دے خواغت درست ندے تصحیح ہو کہ خواہ مسیلمت القذاب دے ذکر چه اسود عنسی ده حضور پاک ده بیماره خیری بیماره وقتی ملشوه امالو ده وقتی نو چه ده سنگ مسلمان شو نو دا زمانه ده مسیلمت القذاب و اغا ده پیغمبره دعوه کرده چاوی ابو مسلم خولانی مسلمان شوه ده ستا پیغمبری نمانی نو مسیلمه کسانو تاوی پولیس فوج تاوی رای ولی مخام خود رو و تاوی تو ما پیغمبر منی کنا خاموش ما پیغمبر منے کنا لگے نکو بیا ورطا ہوئی ویتا محمد اخیر پیغمبر منے ویاو ویتا دی مطلب خدا ہو چیزا پیغمبر نیم ویاو تنی اگا اخیر پیغمبر وی پتہ رتشتا چیزا کم سزا ورکو دا سے سزا بدر کم چی پا مخلوق کے بدا سے سزا چاچالنی ورکڑے ما پیغمبرو مانا یعنی سزا در کو بقول دا جادوگر دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے چی فقض مان تقاس انما تقضی هذه الحیات الدنیا پختانوی لاست اخلاص او تورا دے تیرا لاست اخلاص او تورا دے تیرا تو پیغمبر رے او دا پیغمبر خاتمہ پر رسول اللہ مبارک شوے اور بلک مسیلمت القذاب وی خاص وکیل ما منی کنا اور بلک او لکه سنگ چه ابراہیم علیہ السلام نمرود پا اور کے غرزولیو نو دیم پا اور کے ور لڑک وروی غرز خو چه سنگ پا ابراہیم علیہ السلام اللہ اور گل گلدار کرے اللہ اور تا حکم کا یا نارو کونی بردن و سلاما
علی ابراهیم اے اورا یخشا خو مسلما معتدل چې ډېر یخ نه کې دله تکلیف هم نه په ابراهیم نو الله دلته اورته د خپل غیبي اواز په ذریعه حکم وکړه اورا د ختم نبوت عاشق در پریوت د ختم نبوت عاشق در پریوت ګورې پام کوه دته غږونه کې اور په یخ شو ګلې ګلزار شو نیخ ته راووت مسیلمة الکذاب ملګرو په مشوره د تویزه وزه پته ولګی چې وجلی نشم او دین وباسم ځکه چې اوس به نور خلک هسې نه زما د پیغمبرۍ نه انکار وکړي نو دې جلا وطن که نیغ راغی مدینې منورې ته اوس دا هغه وختو چې دلته مسیلمة الکذاب مردار شو بیا هغه مدینې ته خو د یمن نه بلا مزل دی چې راغی مدینې منورې ته مسجد نبوي ته کډه کوډه کېښود او یو ستن ته مخامخ ودرېد او لمونځ یې کاوه حضرت عمر فاروق او د ابوبکر صدیق زمانه نو دا د بل وطن سړی اوس که یو پنجابي راشي مونږ یې پېژنو چې دا پنجابي بلوچي راغی مونږ یې پېژنو چې دا بلوچي افغاني راغی مونږ یې پېژنو د افغانستان دی نو هغوی وپېژن چې دا خو یمنی دی نو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر والا راغی چې د مونځ خلاص کړ ویې لکه یمنی ویو ویو تپوس ته نه کړو وی مونږ اورېدلي دي چې مسیلمة الکذاب یو مسلمان د ختم نبوت یو عاشق اور ته غورځولی او اور پې ګلې ګلزار چې دا خبره ټیک ده خو ډېر په خپله دی دا ټیک ده ویو وی رښتیا وی چې ټیک ده ویو وی سړی تا لیدی دی ویو وی ستا د قسم یې چې دا کومه لکې ورته وغورځو تا لیدی دی ویو وی ستا د قسم یې چې تا لیدی دی وی قسمونه څه نه راکې خو مخکې دی ولاړ دی که نه نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دا مټیونی و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ بوت غیر ازا وی ابوبکر اللہ تیٹا کتاب وی ابوبکر وی یو سړی د تو نخه وی څوک سړی وی هغه سړی چې زمونږ د حضور پاک په امت کې په خدای د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی څنګه ابراهیم علیه السلام نمرود وغورځو اور په ګلې ګلزار په هغه هم د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد اور ګلې ګلزار د تو نخه وی څوک دی وی دا مخامخ چې دی ولاړ دی پته ولګېده چې د ختم نبوت د عقیدې عاشق باندې با د دنیا اور ګلې گلزار نو د آخرت اور بم ګلې گلزارې که خیر هغې نه به خدای ساتي که خیر د قبر اور بم ګلې گلزارې که خیر هغې نه به الله ساتي که خیر زما وروڼو په دې دور کې نن د دې جلسو انعقاد ډېر ضروري دی ګورئ تاسو ته پته نه لګي ما ته ځکه پته لګي چې د سکولونو کالجونو کې یونیورسټو کې ما خلک بیانونو له بوځي نو مخکې به چې بیان له بوتلم نو خلق وراتوي په اخلاقیات او تقریر وکړه الکانو ما باغ کله به وي د استاد په ادب او په احترام او کدی الکانو کې دا ادب نشته ما به پاغي اوس راته صبر اوس مې بوزي په ختم نبوت بکې مې ولي وي خلکو کې پرچار شروع دي او ډېر خلک د ختم نبوت منکر شي بلکې اوس راته دا وایي د روژې نه مخکې پېښور یو یونیورسټۍ ته چا بوتلمه نو یو تقریر به کې دلته خو د الحاد په رد به کې بعضې خلک ملحدین شو خدای نه مني داسې دور شروع دی اغیار د پیسې په ذریعه او د سوشل میډیا په ذریعه دا سوشل میډیا خطرناک شی دی د هغې په ذریعه لګیا دی او پرچار کوي موږ هم هر پیج ګورو او د هر چا تقریر ګورو هر چا تقریرونه مه ګورئ دا ذهن کې واچوئ تاسو ذهن خو خالی دی دلیل خو سره نشته نو خالی منګي کې اوبه چې هم پکې ځایږي او که شربته چې هم پکې ځایږي که پی چې هغه هم پکې ځایږي او که زهر پکې چې او که پکې څه شی دی شرابه چې هغه هم پکې ځایږي که نه ځایږي نو ستاسو ذهنونه خالی دي نو که د هغې تقریر هم اورېد ګورئ پکې به ځای شي
هغه مولا تقریر اورئ چې پیژنئ، هغه مولا تقریر اورئ چې د اهل السنت والجماعت او خصوصا د دیوبند عقیدې او د مسلک سره تعلق لري. هر چا مه اورئ، ګورئ برباد بشئ نیکبخت. نو د ختم نبوت د عقیدې په بنیاد باندې دا ختم نبوت په عقیدې په بنیاد چې الله به حفاظت کوي کې خیر انشاءالله. دا څو خبرې مې عرض کړې او ډېر خوشحاله شوم ستاسو په دې دومره لوی جماعت باندې او دا طالبانو ډېر شرکت کړی دی. مدرسې محتمم صاحب واقعي دلته مدرسه ده که نه؟ محتمم صاحب یې څوک دی؟ ذاکر الله صاحب؟ ذاکر الله صاحب نوم دی؟ ماشاءالله، شکر الحمدلله. د دې مدرسې په ملکه ټول تعاون کوئ ښه، او بچي به رالېږئ او د ختم نبوت په عنوان باندې هم انشاءالله العزیز الله ستاسو اجتماع قبول کړي او الله دې موږ او تاسو له دعا وکړي د ختم نبوت په عقیده ژوند او مرګ نصیب کړي. الله دې د حضور پاک مبارک مخې ته سرخرو ودرولي. خدای دا مبارک پیغمبر صحیح امتیانم کړي، د هغې د سنتو تابعدارم کړي، د ګناهونو فسق و فجور نه مله نفرت پیدا کړي، د مدرسو د پټکو د ګیرو د دعوت الله د تسبو د قرآن او د سنتو سره زموږ د زړه مینې پیدا کړي. ته رانه خدای راضي شي، خدای د فتنو نه مساتې، د فتنو د مرګونو نه مساتې. چا چې د اجتماع جوړه کړې ده منډې ترړې پکې والي دي، مالی بدني خدمت یې کړی، د هغې بدل یې په دواړه جهانه ورکړي. ربه ته زموږ رب یې موږ ستا بندګان یو، ته زموږ رب یې موږ ستا بندګان یو، ته چا ته محتاجه نه موږ تا ته محتاجه یو. خدای زموږ حاجتونه پوره کړي، زموږ ښکلی ربه زموږ ګناه معاف کړي، زموږ ښکلی ربه موږ د هر قسمه غمونو او د فتنو نه وساتي، زموږ خاتمه بالایمان کړي، موږ له جنتونه راکړي، موږ د قبر او د آخرت د عذاب نه وساتي. زموږ ښکلی ربه چې کوم چې څوک بچي د چا نشته اولاد ورکړي، نارینه اولاد ورکړي، د چا رشته نشته صالحه رشتې ورکړي، څوک ته چا یو بل سره دشمنۍ بغضونه طرفګنۍ دي پر هغو بدلوي. د ګاونډ د شر د مخلوق د شر نه په امن کې وساتي، د بې عزتۍ او د رسوایۍ د ژوند نه په امن کې وساتي، د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ هم نصیب کړي، د دواړو جهانو د غمونو آفتونو امن کې وساتي. او ته خدای ژوند مرګ حشر نشر د اسلام د ایمان او د ختم نبوت په عقیده نصیب وګرځوي. بیا د نه سوال کو دا څومره دوستان چې دلته راغلي دي د ټولو د خیر د خوشحالو زندګي نصیب، ټول د ختم نبوت عاشقان جوړ کړي، په دې زیام او ګردونما په ټول علاقه د خپلو رحمتونو باران نازل برحمتک یا ارحم الراحمین.